طالبان ورونو علامه شهاب الدین آلوسی رحمه الله دلته یوه خبر کړی زلزلات څنګه منځته راځي. طالبانو وروسته انشاءالله یو تحقیق درته کوم د اسبابو په اړه باندې. موږ په ټولنه کې د اسبابو باب انشاءالله هلته بحث کوو که د الله خوښه وه انشاءالله. اوس یوه خبر واورئ زلزله څنګه منځته راځي. نو یو حدیث علما کتابونو کې نقل کوي وی دنیا نه یو غر تاو ده دې ته جبل القاف وایي. په دې جبل القاف کې د دنیا ټولو مځکو ته ریښې تللي دي. کله چې الله عز وجل امر د زلزلې وکړي نو هغه غره ته وایي ملکې ته مقرره کړې. هغه غره ته وایي چې په پلانکي ښار زلزله راوله نو هغه ریښه کس کړي او زلزله راځي. او دا حدیث طالبانو ورونو علما محدثین ردوي. دلته خپله علامه شهاب الدین آلوسی رحمه الله هم رد کړی. دا د محدثینو په رایه باندې صحیح نه د طالبانو ورونو. یو نو که حدیث صحیح سی بیا په دې اخذ کوو. که حدیث صحیح نه سی کومه خبره چې علما د علم سین کوي یا د علوم عصري علما ته کومه خبر کوي نو همدا خبر بیا روح المانی وایي صحیح ده. دا داسې د طالبانو ورونو اصلي علت د زلزلې دا مځکه ته د طالبانو مځکه من ټول له مایعاتو نه ډک ده. صرف د مځکې پوښ دا چې موږ تاسې استوګنه پې کوو دا پوښ یې کلک ده. نور مځکه منځ ټول مایعات دي، پټرول دي، ډیزل دي، اوبه دي، قسمه قسم مواد دي. او د مځکې قعر بیخ یې 3000 سانتیګراد حرارت لري. طالبانو ورونو هلته دا خپل منځ کې ورونه دي د مځکې. طالبانو وسپنه چې ویلیږي چې داسې روانه ویله نو دا 1400 سانتیګراد حرارت غواړي. ګوره ډېر حرارت ته چې وسپنه داسې ویلې وي که نه چې لکه اوبه داسې روانه وي 1400 سانتیګراد حرارت غواړي. اما د مځکې د قعر حرارت 3000 سانتیګراد حرارت ته بیخي ډېر ده. ګورئ نو هلته داسې کېږي کله کله طالبانو ورونو چې مځکې منځ کې خو بارود دي، قسمه قسم شیان دي. نو د دوی په مابین کې کله کله اجتماع یو جیوالی راسي طالبانو ورونو نو هغه هوا ویستلو ته ضرورت پیدا کړي. لکه د بخار ته ده نو چې هلته سره یو ځای سي نو غواړي چې یو ځای کې ځان مځکې ته داسې ټېله ورکړي نو هغه خو ډېر هغه کوي نه کېږي. نو کوم ځای چې نرم غوندي هلته ځان ته یوه لاره پیدا کړي دا ورونه ټول هلته وشیندي. تاسې اورېدلي بورکان ورته وایي اتش فشان. بعضې وطنو کې اتش فشانونه ډېر کېږي. او کله داسې شي طالبانو ورونو هغه هوا چې یو ځای سي هغه د وتلو لاره نه لري نو هغه هلته په حرکت باندې راسي ځای داسې وښورېږي. که تاسو فکر کړئ کله کله د انسان په بدن کې یو ځای داسې وښورېږي غوښه یا چې حیوان حلال کې حلاله مې بیا مښورېږي. یا لکه په بل مثال باندې موږ ورته پوقاڼي وایي، تاسې ورته بعضې اصطلاح د بعضو په اصطلاح کې ورته بوغۍ وایي. دا چې وپړسئ سری ورکوي نو چې پرېږدي نو هغه سری ورکوي ده هوا ډېره ده نو هغه چې پرېږدي خوري هوا چې تر نه وځي خوري. نو کله کله داسې سي دا زلزله ترې منځته راځي. دا هلته چې خپل منځ کې هغه ضد مواد د مځکې په منځ کې سره یو ځای کې اخته سي نو هلته هغوی غواړي چې خپل منځ کې یو انفجار منځته راولي خو کیدی نه سي. مځکه او ډېره غټه ده زور یې نه پرې رسېږي. بیا داسې چل کوي طالبانو ورونو چې هلته د هغوی یو بل سره زور کړي مځکه داسې وښوري هغه خاص ځای. یا کله کله داسې هلته هوا وځي د مځکې نه نو چې هوا ووتله سری د هوا وړکی وي هوا ډېر وي دا مځکې ته حرکت ورکړي. یا کله کله داسې سي دا د مځکې پوښ په یوه ساحه کې طالبانو هغه سي نرم سي. طالبانو د مځکې پوښ
بعضې ساحو کې نرم سي ځکه لاندې هغه ورونه یې نرم کي نو هلته یو غر یو شی په مځکه باندې اکثره که تاسې فکر وکئ که د زلزلو مرکز غرونو ساحې وي اکثره که افغانستان کې زلزله وشي وی مرکز یې د هندوکوس غرونه ول نو هغه غرونه خو ډېر درانده وي د مځکې پوخ چې ده هغه هغسې چې ورته وایي نرم کي غاړه هلته ننوځي پکې چې ننوځي هغه مایعات ترې لاندې دي هغو ته جپا ورکي دې جپا زلزله منځته راولي نو دا طالبانو د علماو د ساینس خبره ده معاصر علما ټول دغه خبر کوي روح المانی وایي که حدید ته ایسي د قاف نحن نأخذ بذلك الحديث والا که حدیث صحیح نسی کومه خبر چې علما د علم ساینس کوي دا بالکل طالبانو ډېره خوندوره خبره ده او ښه خبر د طالبانو ورونو چې زلزله څنګه منځته راځي نو علت یې اکثر همدغه وي دا خو یو سبب د طالبانو ورونو یو حکمت ده نو خلک وایي زلزله خو الله انسانان ویروي نو الله یې کوي نو الله خو یې موږ هم وایي خو الله خو یې په سبب کوي که بې سببه یې کوي الله سړي ته زوی ورکوي او که خپله پیدا کېږي او الله یې چې ورکوي هغه خو غواړي که نه هغه خو پېژنئ که نه نو چې هغه ونه کېږي نه نو داسې چل د طالبانو زلزله نو دا هغه د زلزلې علت تو سبب تو چې زلزله دنیا کې څنګه منځته راځي یوازې جمله معترضه د زلزله چې وسي طالبانو پاتې کېږي به که تښتې به نو د اسلام قانون داسې د طالبانو ورونو علما وایي هر د هلاکت جای چې و که نه یو جای که زلزله وه که سیلاب و که غر راښویېده یا هر هغه یا مبا مرض ولګېده یا نور بمبار کېده جنگ و قانون د اسلام دا ده د هلاکت له جینه به تښتي مصبع یو جیکې سبوع درندګان ډېر ول باران ول لړمان ول هلته به تښتې نه به پاتې کېږي مستحب دا ده هله هغه جینه به تښتې د اسلام قانون ده که زلزله مو سوله خلک وایي اوه قدمه به تښتي اوه قدمه نه پوره به ځان له دې جینه باتې که نه مستحب دا ده چې له جینه به ځان باسي یو شی ده چې طاعون ورته وایي د طاعون مرض کومه ساحه کې چې ولګېده هېڅ به نه تېر نه کوې دا له دې قاعدې نه مستثنا ده نور د اسلام قانون داسې ده په خبر خو مې پوه شول عزتي هر هغه ځای چې د هلاکت و دی نه به څوک کوې تېښته به کوې صرف د طاعون مرض چې طاعون ځان ته مستقل مرض د طالبانو ورونو په دې متأخره زمانه کې له منځه تللی ځکه ویرس یې یو وبا ده یو طاعون د طالبانو وبا هر کوشنده وزونکی عام مرض ته ویل کېږي نو د طاعون د وبا په مابین کې نسبت د عموم خصوص من وجهین ده طالبانو عموم خصوص مطلق ده طالبانو ورونو وبا هغه مرض ته وایي چې عام وزونکی مرض وي نو دغه کورونا هم طالبانو وبا کې راځي خو طاعون نه ده طاعون د یو خاص مرض نوم د طالبانو چې دې ته هم فکر وي ځکه دنیا کې علماو د طاعون په اړه مستقل کتابونه جوړ کړي ښه کتاب د سیوطي کتاب ده ما رواه الواعود فی فضل الطاعون دا هم ډېر ښه کتاب ده او ابن حجر چې جوړ کړی فضل الماعون نه داسې ته نوم یې ده طالبانو دا دواړه ما سره شته بلکې درېم و څلورم هم شته نو دا زلزله سو د زلزلې په اړه طالبانو هم یو ښه کتاب کشف السلسله عن وصف الزلزله د سیوطي کتاب ده په دنیا کې غټې زلزلې ترې رامنځته سوي دي خصوصا د اسلام په تاریخ کې هغه ټولې ذکر کړي دي د زلزلو په اړه کتاب نه کشف السلسله عن وصف الزلزله وات باندې د سکین نه د طالبانو کشف السلسله یوم ترونها یوم اغورت ترونها چې ته به ووینې تذهلو كل مرضعة مشغوله بوي هر مرضعه اما له هغه شي نه ارضعت چې دی سودي ورکوي ګوره طالبانو ورونو هغه مور چې بچي ته سودي ورکوي هغه له بچي نه مشغوله کېږي او د قیامت ورځ به داسې هولناکه ورځ وي چې خپل بچي نه به طالبانو هغه وي څه ورته وایي خپل بچی نه به مشغوله وي طالبانو
وتضع كل ذات حمل حملها وتضع کی بگدی وبزیگوی كل ذات حمل حملها هر حامل کزا یا هر ذات الحمل بخبل حمل ودیگی. کله چې حیوان یا ښځه وډارسي نو بچی بې مودې زیږوي، داسې خطرناکه ورځ به وي. وترى الناس سکارا، ته به وینې خلک چې مست به وي، وما هم بسکارا، دوی مست نه دي، ولكن عذاب الله شدید، لیکن عذاب د الله ته د ډېر سخت ده. طالبانو ورونو، په دنیا کې یو څه علما دي هغوی په قرآن کې مجاز نه مني. مجاز چې د قرآن کې نشته ده، ځکه مجاز د اخل کذب ده، د دروغ ورور ده، نو قرآن کې مجاز نشته ده. په دنیا کې داسې علما چې مشهور علما دي چې هغوی مجاز القرآن نه مني. یو له هغو نه علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه د مستقل کتاب جوړ کړی دی، قرآن کې مجاز نه مني. دوی ټول حقیقتونه دي. او یو علامه سنقیطي الموریتانی المالکی په تفسیر اضواء البیان کې د ده دغه کتاب له اضواء البیان سره چاپ هم د په دې نسخه کې چې دی مجاز القرآن نه مني. نو طالبانو کله چې لوی علماو کم علمي تحقیق کوي بیا به تاسې سپکې نه وایئ طالبانو. ښه صحیح ده، حق رایه دا ده چې قرآن کې مجاز ته دغه جیم دلیل ده. خو که چا لوی علما وویل یو مسله کې هغه کوو نو بیا تاسې کار مه لرئ پکې سپورې مه وایئ. هغوی هم بې دلیله نه دي روان، هغوی هم ډېر لوی علمي دلایل لري په مسله باندې. اکثرو علماو رایه دا د مجاز القرآن شته، دلیل یې دا ده. وترى الناس سکارا، ته به وینې خلک چې مست به وي، وما هم بسکار، خو دوی به مست نه وي. طالبانو یا به شی مني یا به نقیض مني. دلته طالبانو د دواړو حمل راغلی ده. خلک به ویني مست به وي او مست به هم نه وي، خو طالبانو چې نفیه سوې د حقیقي معنا سوې، چې ثابت سوی مجازي معنا سوې. وما هم بسکار، دوی به مست نه وي په حقیقي معنا باندې، نه به شراب خوړلي وي او نه افیون، نه به کوم مشیشه او نه مسکرات یو به هم نه خوړلي. نفی د حقیقي معنا ده. وما هم بسکارا، دوی به په حقیقي معنا نه مست. وترى الناس سکارا، وینې به خلک کې مست وي په مجازي معنا. د حول د دې ورځ به داسې ګرځولي وي لکه مستان. مجاز سو طالبان. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ومن الناس بعض الخلقنا من هغه څوک دي یجادل فی الله بغیر علم، چې مجادله کوي په الله کې بې له علم نه، علم ورته نسته، بیا هم په الله کې خبرې کوي. ویتبع او تابعدار کل شیطان مرید، د هر شیطان سرکش. کتب علیه، مقرر سوی دا په دې شیطان باندې، انه شان دادا من تولاه، څوک چې دوستي وکړي د دې شیطان، یعنې د الله طرف نه داسې فیصله سوې او قانون ده، څوک چې د شیطان ملګرتیا وکړي فانه یضله، د شیطان دا سړی ګمراه کوي. ویهدیه الی عذاب السعیر، ویهدیه لار الى عذاب السعیر، هغه عذاب د جهنم ته. یعنې دا د الله یو قانون ده چې چا د شیطان ملګرتیا وکړله نو شیطان سړی ګمراه کوي او هغه لاره باندې بیایي چې هغه لاره جهنم ته تللې. یا ایها الناس، ای خلکو، ان کنتم فی ریب، که چیرته تاسې طالبانو ورونو الله دې وکړي چې راتلونکی د اسلامي امت دلته اوس ډېر انسانان د پیرای نه مني، شیطان نه مني، الله نه مني. دوی وایي دا داسې مخلوقات دي غیر د الله نه، ځکه خالق ده. دا داسې مخلوقات دي چې نامرئی دي، لیدل کېږي نه. نو کوم شی چې لیدل کېږي نه هغه نسته. نو طالبانو
نن په دنیا کې او جامعاتو پوهنتونونو ته یو پوهنځی راغی چې علم د کوانتوم فیزیک دا طالبانو د هغه مخلوقاتو چې غیر مرئي مخلوقات لیدل کېږي نه په غیر علمي څېړنې کوي داسې ثابتوي طالبانو چې نور بحثونه لا پې باندې کوي ثبوت خو یې ته کوي روح دا نامرئي مخلوقات ملایکې دي پیریان دي په دې ټولو باندې طالبانو ورونو دوی بحث کوي او الله دې وکړي چې راتلونکی مو لږ د دغه علم نه برخه پکې ولرو بیا یا ایها الناس ای خلکو ان کنتم فی ریب من البعث که چیرته تاسې په شک یې له بحث نه د قیامت نه منئ فانا خلقناکم من تراب تاسې مو پیدا کړئ له خاورې نه ثم من نطفة طالبانو د دې آیات په مطلب یې ورې تاسې ځان پوه کړئ الله عز وجل داسې وایي انسانانو تاسې وایي چې موږ مړه سو بیا به څنګه راژوندي کېږو یوه زمانه و نه وی ګورئ کله وی نه وی دې طالبانو ورونو عدم وی بیرته وجود راغی نو چې وجود راغی دې وجود نه بیرته بیا څوک ده عدم ده بیا له عدم نه وروسته څوک ده بیا وجود ده طالبانو علامه طنطاوي رحمه الله د یوه خبره نقل کړې وی سقراط چې کله مړ کېده نو شاګردان یې ورته راجمع سول خفه ول چې سقراط مړ کېږي نو سقراط ته یې ویلې شاګردانو زړل دی ورته ویلي وي زاړئ به وی ولې وی ځکه که زه اوس مړ کېږم بېرته یو زمانه را ژوندی کېږم ځکه ما چې دنیا ولیدله څومره یم چې تیاره یو ورځ څوک راځي څومره هم چې رڼا وي څوک پرې راځي ما وی دنیا داسې کتلې چې ضد له ضد نه پیدا کېږي که دنیا مې داسې لیدلې که څومره هم قوت وي یو ورځ ضعف راځي که څومره هم ضعف وي یو ورځ څوک راځي قوت راځي او دا مې وی لیدلې ده او په دې مې بحث کړی ده څومره هم چې خوب وي یو ورځ یقظت ویښوالی راځي څومره هم چې ویښوالی وي یو ورځ څوک راځي وي دا مې قانون د کړی په دنیا کې سقراط ورته ویلی نو وایي موږ دنیا کې یو وخت کې عدم ولو بې وجود راغی له عدم نه خامخا یو ورځ وجود پیدا کېږي بیا دا وجود هر څومره وجود چې یو ورځ بیرته عدم راځي د عدم نه بیرته وجود راځي بیا به عدم به څومره وي څومره به څومره بیا وجود راځي نه شولې پوی په خبر باندې نو دا سقراط 900 کاله مخکې له اسلام نه په دې باندې قول کړی و چې څوک شته بعد بعد الموت ستا د طالبانو ورونو هماغه علمي خبر چې سقراط له اسلام نه مخکې کړې وه طالبانو قرآن هم وکړله قرآن داسې یو معجز کتاب ده ما بله ورځ درته ویلي و نن روح الماني یوه بله خبر هم کوي هر علمي پرمختګ چې راغی کوشش وکړئ طالبانو چې دین سره تړاو ورکړئ دین سره په ټکر کې مه اخته کویه چې بیا هغه عین د هغه خبره رانسي څه ورته وي د کلیساو د